درې نوې وغږوه. یو د غزل درته یایم چې د خپل حق پته چا نه کوای نشې بیا بخښلو تمه مه لره انسانه. چې د خپل حق پته چا نه کوای نشې بیا بخښلو تمه مه لره انسانه. سر او مال مې ټول په تا باندې قربان کړه ته مې بیا څه ګړه نه منې جانانه. واه واه سر او مال مې ټول په تا باندې قربان کړه ته مې بیا څه ګړه نه منې جانانه. او د یوې زري حساب به کېږي د محشر پر ورځ دې نیسه له ګرېوانه. ډېر ښه ډېر ښه. د یوې زري حساب به کېږي د محشر پر ورځ دې نیسه له ګرېوانه. نن راغلی دا بیا بېرته رانه درومي ته په داسې روژه نه راځې بارانه. واه 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 احسانه بیا ووایه دا. نن راغلی دا بیا بېرته رانه درومي ته په داسې روژه نه راځې بارانه. الله مې پورته وي پنځه وخته لمانځه سي په دعا کې د زه غواړم له سبحانه. ډېر ښه ډېر ښه. لاس مې پورته وي پنځه وخته لمانځه سي په دعا کې د زه غواړم له سبحانه. چې قسمت کې وي له چا سره لیکلی د قسمت فیصلې کېږي له اسمانه. واه واه احسانه ډېر زبردست. دا بیا ووایه. چې قسمت دې وي له چا سره لیکلی د قسمت فیصلې کېږي له اسمانه. چې شي تېرې اوبه بېرته نه رادرومي. چې شي تېرې اوبه بېرته نه رادرومي هسې زړه ورپسې ولې خورې احسانه. ډېر ښه احسانه ډېر زبردست ډېر زبردست. یو بل شعر ده ارشاد ارشاد. چې د زړه په وینو مې یاران وساتل ما په لستوڼي کې ماران وساتل. واه د زړه په وینو مې یاران وساتل ما په لستوڼي کې ماران وساتل. هر یو مشکل ته مخته سوی یم دو مې لار قسم توفان وساتل. ډېر زبردست. هر یو مشکل ته مخته سوی یم دو مې لار قسم توفان وساتل. زما په حال به خندا ولې نه کړي لکه پنجرو چې مې زرکان وساتل. واه زما په حال به خندا ولې نه کړي لکه پنجرو چې مې زرکان وساتل. در باندې پوه شو چې یاري مې نه کړې ځکه دې یاره رقیبان وساتل. واه واه در باندې پوه شو چې یاري مې نه کړې ځکه دې یاره رقیبان وساتل. زما کیسې باندې بشارم درتلای زما کیسې باندې بشارم درتلای ځکه مې ځان ته غریبان وساتل. واه واه زما کیسې باندې بشارم درتلای سارم درتلای لکه یو سړي سره پیسې وي که نه تا خبره داسې پسې خېږي لکه دغه مخته شعر دی شعر وایه شعر. و چې رقیبه شاته به ارمانونه کوې راځي مې نه کړه ځینې خلک چې احسان وساتل. واه واه دا بیا ووایه احسانه. رقیبه شاته ارمانونه کوې راځي مې نه کړه ځینې خلک چې احسان وساتل. واه احسانه بله غزل داسې احسانه چې ووایه داسې مختصره غوندې لنډه غزل. بل خو یو داسې واقع غوندې شعر ده چې لکه تږي چې اوبو ته سترګې وځي لکه تږي چې اوبو ته سترګې وځي داسې ما د ستا لیدو ته سترګې وځي. ډېر زبردست ډېر زبردست. لکه تږي چې اوبو ته سترګې وځي داسې ما د ستا لیدو ته سترګې وځي. د اختر پر ورځ چې نورو سینګار ویني یتیمانو به پلارو ته سترګې وځي. واه دا بیا ووایه. د اختر پر ورځ چې نورو سینګار ویني یتیمانو به پلارو ته سترګې وځي. خدای دې مل سي ناستې خړو دیوالو ته مسافرو به کورو ته سترګې وځي. ډېر ښه ډېر ښه. خدای دې مل سي ناستې خړو دیوالو ته مسافرو به کورو ته سترګې وځي. زه احسان دا ستا په مینه باندې مړې ما د سرو سرو اننګو ته سترګې وځي. واه احسانه واه احسانه وایي لکه دا وډه جناور چې شنو ته سترګې وځي. جانانه داسې یې دا ستا لیدو ته سترګې وځي.
چې دا ستا دیدن دپاره به په لار کې تېرېدله آها دا ستا دیدن دپاره به په لار کې تېرېدله د ژمي اوږده شپه به انتظار کې تېرېدله ډېر زبردست ستا دیدن دپاره به په لار کې تېرېدله د ژمي اوږده شپه به انتظار کې تېرېدله واه دا چې په ما وکړه چې دا یې بل ته ورکړه بیا هم مې زندګي په سور انګار کې تېرېدله واه واه دا زیری چې په ما وکړو چې دا یې بل ته ورکړه بیا هم مې زندګي په سور انګار کې تېرېدله ما چې ورته وویل چې تا باندې مین یې زما په مخامخ په څو څو وار کې تېرېدله ډېر ښه دا بیا ووایه ما چې ورته وویل چې تا باندې مین یې زما په مخامخ به څو څو وار کې تېرېدله څنګه چې زرکون غلمی چې ښکاری نو داسې به د پیغلو په قطار کې تېرېدله ډېر زبردست دا بیا ووایه داسې د زرکون غلمیو کې ښکاره وي چې څنګه د زرکون غلمی چې ښکاره وي نو داسې به د پیغلو په قطار کې تېرېدله واه ما احسان تر اوسه چاته حال ویلی نه ده په ما به هره سخته پردي ښار کې تېرېدله ډېر زبردست احسانه ډېر ښکلی شعر ډېر